वाह जन्नत बीबी, څه شی کې په چڼ کې لاس واخې هغه چې ښکته کو شو هلته کې ډنډ دی چې منګي ترې راډک کو. زرکا واد زرکا چیرې یې زرکا؟ دا خو زریاب خان دی. او وروره ته دلې غلې راشه. واد زرکا راشه راشه په هغه بل زموږ پټي ته مال راوسته دی، راځه چې پوښتنه یې ترېنه وکړو. ای ما یې ګنې مار دې ولدو، څه یې بد اخیستې؟ ساده سړیه وربسو لږه سړه وخوره، تپوس په هم ترې وکړو. خو یو چمګاونډ دی. چمګاونډ دی خو ترپور دی، څنګه یې پرېږدم خپل پټي ته؟ خیر دی خیر دی، ښه په حوصله به ورسو، دومره تعدي مه کوه. راسه راسه چې ورسو، زما دا کسان په سترګو ښه نه لګي، بیا هم دې راځي زموږ کنډو ته. و زریاب خانه ته د دې ګاونډیانو سره دا لهجه لږه سمه که. ګاونډي دی که اراک څه دی، خو زما په سترګو ښه نه لګي. که باید راغلی دې پټي ته نو ښه به ورته نه وي. ای وروره ته راځه ته ورشه هغه بيزي سنبال که، زه به ورسم. اوس نه دې په تندر ولګي، زه خپل خلق تپوس کومه، دا څمنګه زموږ پټي ته راځي. و زریاب خانه وروره زه راته وایم لږ ساړه وخوره، ته ولې دومره د جذباتو نه کار اخلې؟ وایم د ور کوټوال نه واله تر اوسه پورې مې سره وخوړه، څه څه میلاو شو راته وښایه. خیر دی هر څه به الله سم کي. دې خو ما پسې راسه دې خوا. وای خدایا د جنکای چرت تللی دی، هغه کسال ته دی و مانوي خو دې خونه ویرانه مه که، تا څه ټایم راغلی یې دا کلاله نه راسې؟ څه شی کوي راسه؟ وا مانوي ته ماله دا ووایه که نه وړکې چې ته راغلی و. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه خوچې ښه ډېر ورځې پاس مې وکتلی، څنګه یې وړکې؟ نو ما څه شی کړی وې؟ هلته وضو ته مې واښه اچول. وخوای چې ته صرف د دغه وضو نه تاویږه ځکه چې دا ستا دی که نه، زما وضو ته خو دې واښه وانه اچول. ته څنګه یې جنت ښه یې که نه؟ دا زما سخیلي ده وکسه که نه وړکې؟ ستړې مه شي، په خیر راغلې. ته ستړې مه سې، خوشحاله شي. دا زما کشره خور ده. ډېره ښه ده، ډېره ښه سمه ښکلې ده، تا په شانتې. رښتیا وایي خوشحاله شي.
دا مې د تره لور د دام وکاسه که نه او ښکلې ده سمه ګوډۍ ښکاري د دې جنت نوم دی ښه ډېر ښه ډېر راسه ویړ کې چې کاله لاسوخه وای نو موږ ورته ونګي را ډکو ښه چې خدای شي تا یا ګنټه ټایم تیر که ته وسه پورې منګی نه دی ډک کړی پاس د دی به ته زه منګی به را ډکوې څومره ټایم د تیر که نو ما ته شی کړی وې زه به کوم کار کوم هلته د کاله کار نه دي هلته منګي را ډکول دي ښه خو چې ته خو هېڅ خبرې کوې ویړ کې چې لکه د کاله کار زه سره نه کوم ویم ته خو راشې د منګو په بانه باندې او بیا به چینه کې ناست دی وای خو چې توبه د داسې خور ده په خور باندې دروغ وایي هاتش ته لاړ شي درومئ زه منګي را ډکوم ښه ته جنت څه وایي ورته وایه غلی سه مصره خور ده نه مصري خور خلک احترام کوي خو چې دا خبرې دی ته مه کوه جنۍ زه تا ته وایم سر پټ که خو چې د کلي خلک په دې وینې ماله به سر خور کي راسه چې سو غر د څوک نسته ځه جنت ته او دې سره لوړه شه خو بیا ډایرکټ کلو له راسئ ګورئ رسه 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 ځوان چیرې دی و زما حق مه کروره عقل دې په کار واچوه سترګې دې کار نه کوي هغه څه شی ناست دی دا خو شابودین دی شاپودین دی نو وایي دا به زما پټي ته راځي زما فصل به تاله کوي ځه وروره ته ځه ای بیزو خواره لاړ شه زه پوهېږه شابودین پوهېږه زه ولې لاړ شم چې ته ورته بیا مینت زاري وکړې امینت زاري ورته نه کوم مشرانو سترګو ته ګورم کوم مشران چې په وخت یې زموږ تقسیم نه دی کړی دا اوس لانجې کونجې دي ته ځه زریاب خانه زه پوهېږه شابودین سره به زه خبره وکړم ځه خو چې مینت زاري ورته ونه کړې ګورې خبر سم نو سرمن دې وباسم شابودینه دا پردی وطن دی پلارم په افغانستان کې ناست دی هسې نه چې د دې خبرې ناسې مسله جوړه شي په خبره پوه سه زمونږ د پټي نه خپل مال لره که بندې د ورور د کوره سوړي و ناری د لونګي ناوه ناری وار زلفان په وګوړي په جړه زینا و ناری د لونګي ناوه ناری او څه د څلورونو وای خور یم و ناری د لونګي ناوه ناری که سر توره پکې زم پټه به یمه و ناری د لونګي ناوه ناری د لونګي ناوه ناری خدای مې د نه غلطې دا خو زرک را روان دی او ده خو بیا برید نو نازمری نیولی چې چا سې شر کړی دی دا خو چې شر وکړي نو زما خواله ځان را رسوي بیا وایي ته راله سوله وکړه خو دې ځل نه دی دې ځل زه ته وایم چې ما له به اول ښه پروګرام کې د هغې نه بعد به یې له روغه کوم د تره زوی مې خو پلار به مې نور باقي راته نه جوړېږي داسې را روان دی ته وایې چې واته یې وژلي دي په واتو پسې به چې کوم دی ځان رسوي راځه داسې راتاو شه ښه دې پېژنم راځه ای شابودینه وړکیه چل دی دلې راسه نو ته ماته دا خبره وکړه چې مشر زه یم که ته زما دومره زړه زور نشته زه به تا پسې ورته درخېږم ستا خبره هم صحیح زه به در کوشم خو چل څه شوی دی ته خو داسې قارې ته به وایې چې ته موږ نه داسې شی نیولي دي
همداس چل دی چې تربور مې وګوره ډېر نیغې نیغه به نه وی ښه او یو ځل نن مشره مې ما السلام علیکم وعلیکم السلام. زه ورته خطی نه سوم، ما ته ځکه وویل چې ما خواله راشه. زرکه بیا چل شوی دی ته خو داسې قارې قارې وی ما ته څه خبره سته قارې قارې ته نه ویم شابودینه، ته زمونږ ورور یې، د کاکا زوی څوک وي خو خپل ورور وي که نه. زه یم غالک ناپویه دی، لیونی دی. یا وروره چې لیونی نو ښه طبیب ته یې وښیوئ چې روغتون ته یې بوځئ چې علاج یې وشي په چا باندې که چکونه ونه لګوي. زما هم دې خبرې نه یره کېږي، په تا خوله ونه لګوي، دې خبرې نه یېرېږم. وروره خبر راته صفا وکړه ولې په ما خوله لګوي؟ دا خو زما د خپل تره زوی دی څه خبره ده؟ ګوره شابودینه زه ډېره ګزاره وکړم، زما دغه ورور دغه ګزاره نشي کوی. ته زمونږ برید ته خپل مال څه دپاره راړی؟ خلکه اوس دې په خبره پوه شومه چې زمونږ به زه ستاسو برید ته دروړېدلي دي او څه لږه شانتې واښه او څه ناڅه به یې خوړي، دغه خبره ده. ګوره زرک خانه دا وطن نه ستا دی او نه زما دی، دا پاکستان دی او موږ پکې حپایا عزت باندې وخت تېرو او که ته دې داسې روانه قصه جوړې نو ورشه هغه پلار دې په افغانستان کې ناست دی هغه راوله ما ته دې هغه خبره وکړي. ګوره شابودینه ما له پلار پیغور مه راکوه، زما دغه ورور نه دی ځکه د چا خاطر نشته. داس چل دی چې کم شي خاطر نه که نه او لیونی خلک بیا ځایله راولي او زه راته برګی یوازې چې کوم دی لختونه نه ګرځومه دا د خلکو د کپرو نموزي. شابودینه زه تا له سولې پلتې راغلی وم چې ته خبره روانې نو زه په تا پسې بیا زریاب خان راولېږم. همداس کار وکړه چې ورسره خپل چم ګاونډ هم راولېږه او د دې خبرې تپوس دې زما نه بیا وکړي. دقه چې کوم پټی ته یادې دا برید زما پلار کرلی و، زما د پلار د مرګ نه بس ستا پلار ته حواله شو نو څه چل وشو که زمونږ چې کوم چېرته بیزه ور واوړېده او څه لږ شانتې خس یې وخوړه.
شابودینه ته په بڼ کې کوږ لرګی او کوږ لرګی خلک د بڼ نه وباسي د دې نه مخکې چې تا د بڼ نه وباسي دس چل دی زرک خانه زه د قدر احترام کوم او که ته دا خبره کوې چې ما د بڼ نه وباسئ او تاسو په دې بڼ کې سریږئ که نه نو دا بس تاسو خوبونه یې نه دا خوبونه دنیا خلکو هم لیدلي دي او الحمدلله زه نن هم پکې ناست یم سبا به پکې ناست یم غلی سه غلی سه شابودین خانه غلی سه ته ولې په خبره نه پوهېږي څه چل کې قمقل خو نه زه قمقل یم څه کولی شي زه تاله اوس په ګیله رالم ته په ګیله نه پوهېږي دې نه بار بل تاله ګیلې نه راځم زه ورکشه د مخې نه مې ورک شه د هغې نه مخکې چې ګورې په دې تبرګي دې وقفوم ځه با دیګر له پام کوه زما د پټي په طرف را نه سي ځه ته بیا یې وینې چې زه درځم او که نه درځم تاسو هره خبره کې خبره ګورئ دا اوس څه خبره ده خو تاسو جنګ د ډډې خارښتېږي ځکه زما خوا ته راځئ زه صبر او تحمل کوم د چا د سترګو لپاره او هغه سترګې اوس زما سترګې نه دي خو دا هلکان نه دي دا به ځان په ما باندې خراب کړي کشي شش هش کوزه را وګرځه بېرته کش ځه شش ته وړه وړه یوه خبره ده ستاسو څه لاسه ما ته ګیلې جوړې کړي ځئ نور هغه د لاندې لاړې زرک خان د لاسه چې کوم دی په کم ځای واوړې دي ځه ځه مور دلته او دلته ګرځي ځه ولالیا ما وی کنه نو ما سي ټوله ورځ دلته تېره کړه او هغوی په بله لار تللي دي هغوی خو راله دا دي راځه راپسې د نظره مخې د نظره مخې دا د زرکې په شان قدمونه او دا د اسپې په شان اوږده غړۍ پیلني د ځان سره ګرځوې نظرباز ډېر شوي دي چېرته هم د نظره لګي زموږ په کلي کې نظرباز نه زموږ په کلي کې سپي ډېر شوي دي چې ځان دې نن ساعتو ومه نه خوري د سپی دې چاته وویل شمروزه خلک کوي زنانه دي تاسو ته جوړ دا پته نشته چې زه څوک یم او زما وروڼه څوک دي د دې بې عزتۍ تپوس په ده نه کوم دې خپوله به م راولم خپوله راځه لکه ودرېږه وړکیا ستا په شان پښتانه په سنګر کې جنګېږي د خویندو له لپټو د حفاظت دپاره خو پته نشته چې ته څنګه پښتون یې ته خو په خپله د خور د سر نه لپټه راکاږې دا مه هېروه چې ته یو افغانه جینۍ او زما په ځمکه او زما په وطن تا ما ته سپی ووي د دې تپوس به درنه کوم ما تا ته سل پیره ویلی دی چې کالانه وځئ نو حیا عزت کې وځئ وم که ته د پاکستانو پیغورونه وایي چې مونږ خو افغاني یو خو کمزوري نه یو زمونږ په سینه کې هم زړه شته مونږ هم د چا پیدا یو مونږ هم د چا اولاد یو خو یا خدایه چا ته پر یاد وکړم چېرته لاړه شم څه وکړم پجي ما خو د نغري دپاره خشاک راټولولو زه تاسو ته ګناه نه واچوم زه خپل نصیب ته ګناه اچوم راسئ چې زه کلاله